باندې حکیم خبر روانو خو په منځ کې دا نصیحت د الله طرف نه دی وایي موږ انسان ته مضبوط حکم کړی دی چې د مور پلار سره به ښه کړي حملته امه وهنا على وهن اوچت کړی و دی مور د ده په کمزورتیا د پاسه د کمزورتیا نه اوچت کړی و په خېټه کې 9 میاشتې نو د زنانه د مور په خپله کمزوري ده او چې دغه بچی په خېټه شو ښه کمزوري شو وهنا على وهن او یوه کمزورتیا نه دغه 9 میاشتې د ماشوم په خېټه ګرځول بیا د ده پیدا کېده دا ټولې کمزورتیا دي سره د دې کمزورتیا مور دا بچی 9 میاشتې په خېټه کې ګرځولی وفصاله في عامين او جدا کول د تینا په 2 کاله کې بیا 2 کاله مور دله تی ورکړی دی هغه جدا سخته ده د مور پلار سره ښه کول په دې باندې الحمدلله زما ډېر بیانونه دي او ښه تفصیلي بیانونه یې هغه واورئ دلته الله سبحانه وتعالی دواړه ذکر کړو نو بیا پکې د مور خاص تذکره وکړه وجه د هغې دا ده چې د مور حق د پلار د حق نه لږ ډېر دی نو ځکه الله سبحانه وتعالی مور مخکې کړه یا د مور تذکره یې پکې خاص وکړه دویمه ده چې مور ډېره کمزورې ده او دا ضرورت لري د بچي احسان ته ډېر په نسبت د پلار سره که یو بچی خم نه خو پلار بیا هم ځان ساتي کوشش کوي محنت کوي بهر ته وځي راوځي مور په کور کې دننه ناست دی نو مور ته ډېر ضرورت وي چې دا بچي د هغې سره ځکه الله د مور تذکره وکړه الله سبحانه وتعالی موږ ټولو مور پلار وبخي او کوم چې پکې ژوندي دي الله په ژوند کې برکت واچوي ان اشکر لی ولوالدیک حکم دا دی چې شکر کوه زما او د مور پلار ستا الی المصیر خاص ما ته راګرځېدل دي ستاسو شکر به دا کوې د پلار مور او د الله شکر ادا کول واضح دي څومره نعمتونه یې دا د مور پلار هم بیا په موږ باندې غټ نعمتونه دا خبره یې د ساتئ چې 3 اعمال دي 3 قسمه اعمال دي چې دا 2 یو ځای دي چې یو دي وکړو دا بل فایده نه ورکوي لازم به دواړه کوې یو اقیموا الصلاه وآتوا الزکاه زي په ځای الله په قرآن کې ذکر کړي او دویم ان اشکر لی ولوالدیک شکر به ادا کوي د الله او د مور پلار یو سړی چې د مور پلار شکر ادا کوي د الله شکر نه ادا کوي نو دغه تم نه قبلېږي او یو سړی چې د الله شکر ادا کوي د مور پلار نه ادا کوي نو دنه هم نه قبلېږي او دریم اطیعوا الله واطیعوا الرسول د الله خبره به هم مني د هغه تابعداري به هم کوې د پیغمبر خبره به هم مني د هغه تابعداري به هم کوې یو سړی زه د الله منم د پیغمبر نه منم نو د الله دا خبره منل دله فایده ورکوي نه ورکوي بلکې د په حقیقت کې د الله خبره نه ده منلې یو سړی زه د پیغمبر منم د الله نه منم نو دله هم فایده نه ورکوي اوس الله سبحانه وتعالی خو چې د مور پلار سره به ښه کوئ نو چې یو سړی داسې نه چې دومره ښه ورسره شروع کړي چې د الله هغه دین پرېږدي او د الله نه یې مخکې کړي نو الله وایي نه د مور پلار سره به ښه کوئ خو د مور پلار د حق نه زیات حق د چا دی هغه د الله دی بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله حق بیا د پیغمبر حق دا په موږ باندې د مور پلار د حقونو نه زیات دی او مؤمن به د الله سره د ټول نه زیات محبت کوي بیا به د مخلوقاتو کې زیات محبت د پیغمبر سره کوي د خپل پلار سره د محبت نه زیات محبت دغه شان د بچو سره او دغه شان د ښځو سره او د مور سره او د خپلو خپلوانو سره والناس اجمعین حدیث کې درج د ټولو خلکو سره محبت نه زیات محبت به د پیغمبر سره کوي نو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
د مخلوق خبره به نه منلی کېږي کله چې د هغه خبره د الله د خبرې خلاف وي. وإن جاهدك او که دوی زور راولي پتا باندې على ان تشرك بي چې شریک جوړ کې ما سره ما ليس لك به علم هغه څه چې نشتی تا لره په هغې باندې علم یا دلیل. اوس که مور پلار چې ته به یو بچي باندې زور راولي چې بچیه دې قبرونو ته سجده لګوه دې باباګانو ته چغې وهه پیغمبر ته را مدد شوایه اولیاء الله ته را مدد شوایه هلته خو الله وایي چې د مور پلار خبره به مني دوی د مور پلار خبره به مني نو دا به به کیمې الله وایي نه فلا تطعهما نو خبره مه منه د دغه دواړو مور پلار خبره به نه منلی کېږي سره د احترام سره د هر څه مور پلار ته به صفا اعلان وکړي چې پلاره او مورو تاسو ډېر درانه خلک یې اوچت خلک یې خو چې کله زما د رب خبره راشي او د پیغمبر خبره راشي د هغې په مخکې ستاسو خبره هم بیا نه چړېږي. اوس مور پلار بچي ته وایي چې مونځ مه کوه دین مه زده کوه ګیره مه پرېږده دا بعض مور پلار داسې درسونو له مزه د نیکانو خلکو سره مه کښېنه څه د ځان نه دې دغه جوړ کړی مولیانو سره کښېنې د دوی سره مه کښېنه د ګیرو والا سره مه کښېنه دې ټایم کې به خبره نه منې راوګوي. پلار تا ته ووایي بچیه لاړ شه ډیش راوړه کور کې ولګوه ستا د مور هم ګوري او ستا د خویندې وروڼه هم ګوري لاړ شه لګوې به نه پلار خیرې به وکړم خیرې به وکړم ودې کړي دغه شان پلار راولګېد تا ته وایي چې ښځه دې طلاقه کړه مور درته وایي دا جنۍ پرېږده ولې څه جواز دي شرعي وي نه زموږ نه ده خوښ طلاقې وې نه به یې طلاقې مور پلار تا ته دا وایي چې د ښځې حق ما ادا کوه د خواښې سخر حق ما ادا کوه د نورو خپلو خپلوانو چې د ښځې سره تعلق ساتي د هغوی حقوق ما ادا کوه دا خبره به نه منلی کېږي د هغوی اگر که مور پلار دي بعض وایي ته ورته دا ښځه ولې ستا مور پلار کره نه شي بس زمونږ والد صاحب خفه کېږي وایي والده صاحبه وایي چې دا به هلته نه شي ته چې څنګه د مور پلار د زړه خیال ساتې داسې د دې ښځې هم زړه دی او د دې هم یو مور پلار دي څنګه چې ته د مور پلار خبره منې د هغې هم زړه کېږي زه خپل مور پلار وینم زه خپل خویندې وروڼه وینم دې ټیم کې به د مور پلار خبره نه منلی کېږي او د خبرې نه منلو مطلب دا ته بې ادبي کې او چغې وایي او کنځلې کې او بدې ردې نه په ادب او په احترام سره چې پلار خفه نه شي شریعت دا خبره کړې ده او ما ورته موږ دواړه مسلمانان یو بلکې تا ماله تربیت را کړی چې د الله خبره به مني د پیغمبر به مني نو دې ټیم کې خو الله دا وایي د الله پیغمبر دا وایي که چېرته یو شرعي جواز درته بیان کړي چې دا ښځه طلاقه کړه ځکه چې دا خبره ده صحیح ده نو د مور پلار خبره په درې قسمه ده یوه هغه خبره چې هغه د شریعت موافق نه خو به لازم مني خو شریعت یې راته م وایي مور پلار یې راته م وایي دویم قسم خبره هغه چې د شریعت خلاف ده ټکراو ورسره خوري الله او د الله پیغمبر وایي داسې وکړه مور پلار وایي داسې وکړه دې ټیم کې به نه منلی کېږي درېیمه خبره چې د شریعت سره ټکراو نه